سلامونه د ودان ټي وي یوټیوب چینل مینوالو راغلی یو چغان پارک ته او تاسو به دا فکر کوئ چې دا باختر وي یا به داسې بله کومه مهمه ورځ وي خو دا کومه مهمه ورځ نه ده دا په چغان پارک کې چې دا کوم ټالونه او کښتۍ نصب شوې ده دې ته خوشحالي د کونړیانو ده په زرګونه خلک راغلي دي ورځو له دوی پوښتنه کوو چې دې ته څومره خوشحاله دي او نور باید داسې کوم ځایونه جوړ شي چې یو ځوان تازه دی دغه نه راکوشو دی نه پوښتنه کوو وروره نوم دی د کوم ځای زه د ناړۍ یم د مزدور خان مې نوم دی ناړۍ نه دې ټال نوم سره راغلی ولې نه او ټالو ته څونه خوشحاله وو یاره ډېر خوشحاله زمونږ کونړ ته ښکلا راغلې ده او ډېره مننه د خلکو نه د خوستیان ماماګانو نه بس چې زمونږ کونړ ته ښکلا راوړله او ډېر خوشحاله یو ټول خلک ورته راغونډ شوي دي او ډېره مننه چې ماشومان هم خوشحاله غټم او بس ټول ورته به خطبه کوي نور څه هیله لري باید کونړ کې نور شی ترسره شي چې یاره داسې ښکلا نور هم راشي که نه ډېر خوشحالېږو لکه بس ډېر په طبع کې ډېر دغه کې سر کېږي ډېر مسافر دي ګوري مسافر ته څه پیغام خو نه لري یاره مسافر دي بس الله دې تل خوشحاله ساتي او بس بیرته خپل هېواد ته څوک راځي بس راځي شي انشاءالله وطن خو جوړېدو دی وطن خو جوړېدو دی وطن اوس به لږ بازار کې جوړ شي بس کونړ کې دا تعلیمي تودوخې ضروري دی ډېره بس ډېره مننه ډېره مننه نوال یو بل ځوان مې تر څنګ د دې نه پوښتنه کوو وروره نوم دی د کوم ځای بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې شاکر الله دی د کونړ ولایت مرکز نوآباد نوآباد اوسېدونکی نوآباد ته ټال نوم سره راغلی او جمعې ورځ د تفریح دپاره چکر دپاره او څومره خوشحاله وئ د ټالونو ته دې تفریحي ځایونو ته چې کونړ کې داسې یو ښه کار وشو یو ښه ځای جوړ شو څومره ورته خوشحاله ډېر خوشحاله ځکه مخکې داسې ځای نه و او داسې ټالونو سیستم نه و برابر موږ ډېر خوشحاله شو داسې سیستم د حکومت نه غواړو چې داسې نور موږ ته کار وشي زمینه مو پرېږده چې موږ چکر دپاره نور ولایتونو ته لاړ نه شو نور ولایتونو سیلانیان نه غوښتنه دا ده چې دلته راشي چکر دپاره نو کونړ ډېر کونړ له منظرونه خوند او څه هیله د حکومت نه څه هیله ده باید داسې نور ځایونه جوړ شي څه کوم شیونه جوړ شي ستا فکر کې څه دی باید چې داسې پارکونه نور هم جوړ شي ځکه کونړ کې همدا یو ولایتي پارک دی یو دا د ولسوالۍ څنډه کې دی باید چې نور پارکونه هم جوړ شي خو خوشحاله د حکومت نه شي داسې زمینه برابرېږي نو وطن ښکلی کېږي ډېر مسافر دي ګوري هېوادوال دي ګوري څه پیغام ورته لري هېوادوالو ته هېوادوال ته پیغام دا لرو چې بس خدای دې زموږ وطن جوړ کړي د بار نه هغې راشي خپل وطن کې کار وکړي سرمایه ګذاري وکړي وطن جوړ شي ډېره مننه مینوالو یو بل ځوان مې تر څنګ د دې نه پوښتنه کوو اول سر کې راته وویل چې د پارک نه ډېره بده خاطره لرم دا به هم راته وایي او دا وروره نوم دی د کوم ځای نوم مې مسیح الله دی او اوسېږم د کینالې نه نو الله په دې پارک کې ولا زه ډېرې بدې خاطرې لرم ګڼه ګونه پکې ډېره ده زه د سابندۍ تکلیف لرم یو زما پکې دا زړه ډېر زر راتنګېږي نو زه د دې مینوالو نه غواړم چې پلیز موږ ته لږ ځای راکوي ورکړي چې آزاده فضا کې وګرځم او خوند یې واخلم لکه ماشاءالله د دومره غټ پارک کې ستا ځای نشته چې ته پکې ځای شي خو زه هغلته تکلیف لرم د سابندۍ نو بیا چې زه داسې ګڼه ګونه وینم زه کېږم ستا مې هم رابندېږي نو دغې ته زه لږ مشکلات راته شته دی پکې زمانه موږ ویله که تا نه چېرته چا موبایل پټ کړی وي بده خاطره لرم نه موبایل خو څوک نشي پټولی شکر دی او نور دغسې مشکلات راته زیات دي ازه انشاءالله که ته یو څنډې له لاړ شو نو مشکلات به ته نه ته راغلی د ټیل منځ کې ولاړ نو خود به ته مشکل جوړېږي والا بس همدغه بل دی زنګون هم ډېرې رېږم نور کور کې کښېنم او دې ټالونو ته او دې کښتۍ ته څومره خوشحاله وئ والا ښه زړه مې ورته کېږي اقتصادي ضربې دي
ساده وجه نشي او ورختلی بالکل ما ویله کې ته ورختلی نه شي یېرېږې پکې نه ته پیسې ورکړه اوس ورخېږم زه انشاءالله دا به پیسې به دې زه ورکړم او وروبخېږي نه زه خو یو دم د 13 ټکټان غواړم چې یو ګوزېږم بل خېږم نه دغه نواز خو زمونږ نه کېږي چې تا د یو ځل نه 13 ټکټه واخلو که یو ټکټ ویل واخلو نه والا زه یو ټکټ نه غواړم دی او زه نو بیا به موږ وګورو که مینهوالو کې د چا وس کېدو ستا 13 ټکټ شو اخیستلی نو بیا به راشو تا به دغه ته وخېږو سلیم سره مې کتم بیا ډېر زړه بار باندې ارمان دی چې سلیم سره وګورم او د هغې د ژوند هغه خاطرې مو اورو پوه شي دا زمونږ هغه مو اورو نو شاید سره جوړ راشو زه انشاءالله که موږ چېرته سلیم خان سره خپرونه کوله نو تا به حتما خبر انشاءالله انشاءالله خدای پامان مینهوالو یو ماشوم مې تر څنګ دی دې نه پوښتنه کوو وراره نوم دی او د کوم ځای د څاګي یم د پارک ته چکر لرالم اوس دلته ټالۍ مې لمبر نه راتلو دا اوس پکې راغلی اوس پکې وزانګلي اوس ټالۍ ترې راکته نوم دې څه شی دی عبدالنصیر عبدالنصیر پارک ټال کې له چا نمبر لکه چې نه درکوو نه راکو لږ وروسته بیا راغلو ټکټ خو یې ګران نه و نه ټکټ یې څو روپۍ 10 روپۍ ماشاءالله بیا خو ارزانه دی څونه خوشحاله دی ټالونو ته ډېر خوشحاله مکتب یې و کوم صنف کې دریم دریم صنف کې او څه هیله لري چې باید دا ټالونه ډېر شي نور شي راوړي ستا څه شی خوښ دی چې باید دې پارک کې نور هم ډېر شي چې څونه څه ډېر راوړي بس شیان پکې ډېر شي ډېره مننه مینهوالو یو بل ځوان مې تر څنګ دی دې نه پوښتنه کوو وروره نوم دی او د کوم ځای زما نوم وحیدالله مامون دی او د اړوند اسداباد اړوند څاګي سیمې څخه دلته راغلی و دې پارک ته د تفریح او چکر لپاره جمعې ورځ لکه چکر له راغلی بلکل جمعې ورځ ده چې جمعې په ورځ موږ رخصت لرو بیا بلکل زه دې پارک ته راځو د ساعت تېرۍ دپاره مطلب دا ماشاءالله د کونړو دپاره یو ښه د تفریح ځای برابر شوی دی بلکل دلته خو تفریح ځایونه ډېر دي خو بیا په دې مرکزي سیمه کې بیا همدا یو پارک دی چې همدلته خلک د تفریح لپاره راځي او ماشاءالله اوس ډېر ښه برابر شوی دا نوي سیستمات هم پکې پالا شوي دي او اوس ډېر زیات مینهوال دلته راځي پارک ته د چکر او تفریح لپاره دلته یو ځل منګه مخکې هم راغلي خو ما دومره بیړو بار نه لکه فکر کوم د دې سره چې دی د دې کشتو سره او د ټالونو سره بیخي ډېر زیات خلک راغلي دي ولې داسې بل ځای نشته چې دلته خلک راځي که څنګه نه په کونړ کې یوازینی همدا فرق دی چې په کونړ کې نور داسې تفریح ځایونه نشته دلته یا داسې زانګوګانې نشته اوس تاسو دا ګورئ دا کښتۍ دلته بل داسې پارک نشته چې په هغه کې داسې زانګوګانې دې خلکو دلته نور ځایونو ته پسې تللی نشي اوس دلته نوي دي دا نو په دې وجه دلته دا خلک ډېر زیات راځي څه هیله د حکومت نه څه هیله ده باید داسې ځایونه نور کوم څنګه جوړ کړي چې شی باید دلته ولګول شي نور حکومت نه خو همدا هیله ده یو دا وګورئ دا پارک اوس پکې تقریبا دا 2 دغه پکې لګېدلي او دومره رش دلته بیخي اوس وګوره پارک د ناستې ځای هم نه تاسو خپله وینئ که چیرې دا پارک غوښتنه ترې دا کوو چې لږ یو څه اندازه غټ شي یا د دې کې کوم بل داسې پارک جوړ شي چې ډېر خلک راځي جمعې په ورځ رخصت چې دا پارک یو څه اندازه غټ شي دا به ډېره ښه وي د ودان ټي وي یوټیوب چینل مینوالو په جغان پارک کې مخبرونه هم دغومره وه ډېرو هیوادوالو غوښتنې لرلې چې باید دغه نور ځایونه هم جوړ شي د ټالونو په باره کې د کښتۍ په باره کې هم د هیوادوالو نه پوښتنې وکړلې الله دې وکړي چې دا هیواد جوړ شي او دغه شانه د تفریح ځایونه نور هم برابر شي نو انشاءالله چې په اختر کې به هم راځو دلته به خپرونه لرو نو داسې نور ښکلو ښکلو ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د دې نه وروسته موږ له راکړئ اجازت د الله په امان